أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات يقينا زكاة نبا ورکولی شی للفقراء فقرانو دپارا والمساکین او د مسکینانو والعاملین علیها او کار کونکو لرا چې مقرر وی فاغی باندې والمؤلفت قلوبهم او هغه کسان چې مایل کولی شي دونه داغوی اسلام ته وفي الرقاب او پازادولو د سټونو کې والغارمین او قرضدارانو لرا وفي سبيل الله او پلار د الله کې وابن السبيل او مسافر لرا فریضه من الله پرس کله شوی د طرفه د الله نه والله علیم حکیم الله پوها دی او حکیم و حکمت والده. مخکې د منافقانو بدی بیان شو او د جهاد و مسائل اغا بیانېدل. اوس ناصاپه پکې پمینس کې د زکات او د مصارفو بیان شو. نو پدې کې دوه فائدې دي. یو فائدہ پکې دا د منافقانو تم ختمول دي پاغستلو د صدقو د زکاتونو کې د دې لپاره چې د الله پیغمبر باندې عیب ونویا. زکات د زکات او مصرف هغه ات کسان دي کته پدې کې داخلي نو دربه کې که داخل نه اعتراضونه باندې کې. امام ابو داود د زیاد بن الحارث رضی الله عنه نا روایت نقل کړی دی. وی زو د نبی له صلوات و سلام خوا تراغلم او داغو پلاس می بیعت کو. یو سړی راغلو او نبی له صلوات و سلام ته ویل مال د زکات ناس مال راکا. نبی له سلام فرمایل ان الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره بالصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها 8 أصناف فإن كنت من تلك الأصناف أعطيتك. نبی علیہ السلام فرمایل الله د زکاتو د صدقاتو د تقسیم بارکی د حص نبی یا غیر نبی په صلبانی نه دی راضی شوه بلکې هغه په خپل باندې د دې فیصله وکړه او هغه اته حصے کړي دي. نو کته په دې اته حصو کې نو طالبہ زدر کما دا بستا حق وی او کته په دې اته حصو کې نه بیا ستا په دې کې حق واغه نشته ده. دویمه فائدہ پکې ده د مسلمانانو جهادونو پسې د کافرانو طرف نه پیسې را روانه نه یعنی مسلمانان چې جهاد کوي نو کافرانو طرف نه پیسې نه راځي بلکې مسلمانان با زکات برالی او دا با جهاد کې بلګي. نو کله چې مسلمانان جهاد کې زکات ورکي نو په دې سره با بیا نورو چاندو ته نورو خبرو ته ضرورت ناراضي بس مسلمانان به زکات ورکي او مجاهدین با جهاد او هغه کوي او اکثر چې جهاد نکېږي
نو هغه د دې وجې نه کېږي چې مجاهدینو سره سوینه. نو کله چې مسلمانانو زکات ورکوي نو بس هغوی به جهاد په دې باندې کوي. انما الصدقات یقینا زکاتنا، او بیا د صدقات نه مرادو پرځي زکاتونه دي. نفلی صدقه ده نو دا مالدار ورکولی شي مالدار الله، او ارچی فرضی زکات دی نو دا مالدار الله نشي ورکولی. للفقراء د پارا د فقیرانو، والمساکین او مسکینانو. بیا علماء وی چې فقیر چاته ویل کیږي او مسکین چاته ویل کیږي. بیا علماء وی چې کله فقیر او مسکین دا جدا جدا ذکر شي نو بیا به دا رایوځای کولی شي، او کله چې یو ځای ذکر شي نو بیا به د دې دواړو منځ کې فرق هغه به کولی شي. نو فقیر هغه دی چې د هغه سره هېڅ شی نه یو، چې بیخي ورسره څه نه یو، نو هغه ته ویلی کېږي فقیر. نو په دې وجه باندې د آیت کې فقیر او دای مخکې ذکر کړی دی، او مسکین هغه دی چې د هغه څه نه څه ګزاره هغې روانه یو خو نصاب هغه ورسره پوره نه یو. سورت کهف 9 نمبر آیت مبارکه وګورئ د سورت کهف چې مسکین هغه ته ویل کېږي چې نصاب ته نه رسېدلی خو ګزارې روانه یو. 9 نمبر آیت مبارکه اما السفینة فکانت لمساکین، هر چې کشته وه نو هغه د پاره د مسکینانو وه. یعملون فی البحر، کار کولو په دریاب کې. نو ګوره مسکین چاته ویلی کېږي چې د هغه څه ګزاره روانه وي خو لیکن دومره مال ورسره نه یو چې هغه نصاب ته رسېدلی. او بعضې علما وایي چې فقیر د مسکین نه ښه حال والا، ځکه فقیر هغه دی چې څه ناسو هغه ورسره یو، او مسکین هغه دی چې څه ورسره نه یو. لکه قرآن کریم و بل آیت کې راځي او مسکینا ذا متربه. او دریم فرق هغه دا دی چې فقیر هغه محتاج دی چې ځان د سوال نه ساتي، او مسکین هغه دی چې د بل نه غواړي یعنې سوالو کوونکی. دا فرقونه علما ذکر کړي په میانځو د فقیر او د مسکین کې. والعاملین علیها، او عمل کوونکي په هغې باندې. عاملین یعنی د زکاتو راغونډونکي، چرمینان ملازمین زکات هغه راغونډوي. نو که دا چرمین صاحبو مالدارم دی نو دله به زکات نه تنخواه هغه به ورکولی شي. خو نن سبا خو زمونږ د زمانې چرمینان دي چې څه بیا مومي نو بس مامون ده بیا دې مونده، به ټول هغه په کور باندې دننه کوي. نو بیا به چرمین صاحب ته څه وایي چې تا له څه درکړو، خو چې څه راغلی دی نو ټول چرمین صاحب واغېستل. نو خو دا هغه صورت کې چې ټول را جمع کړي نو بیا به ترې نه دله تنخواه هغه به ورکړي. عمر رضی الله عنه د زکاتو مالونه هغه راټول کړلو، نبی علیه الصلاة والسلام پکې عمر بن الخطاب له ورکول. نو بس صحابه خو صحابه وو، هغه ویل ای د الله پیغمبره زمانه چې زیات سو غریبي نو هغه ته ورکه. دا ایمان صحابو کې و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل خذوه فتمولوه، دا واخلا خپل سرمایه کې جمع کا او بیا یې ورکه چاله کړه چې ستا ورته ضرورت نه یا
نو بیا یې بل ورکا. بیا علما وایي چې تاسو کو چې چرمینان وي او دوی زکات راغونډي دوی له به څومره ورکې. نو ځینې علما وایي 8 حصہ او ځینې علما وایي چې څومره مهنت کړی دی زیات او زکات هغې را جمع کړی دی نو بد د هغې په مقدار هغه به ورکولی شي. او دریم قولو د بعضې علماو دا دی چې د بیت المال نه به دوی ته د دوی د مزدورۍ په اندازه باندې ورکولی شي او عامل یعنی هغه ته به د عمل په اندازه باندې ورکولی شي. لکه عمر فاروق رضی الله عنه چا چې به څومره زکات هغه به راجمع که د خلکو نه نو په هغې اندازه باندې به بیا تېنه هغه له ورکو. او بیا په دې کې د زکات مال ساتون کې ځکه مال راجمع کو بیا د هغې څوکیدار دی دغه شانې منشي دی نو د ټولو له بعد د دې نه ورکولی شي. والمؤلفة قلوبهم او هغه څوک چې خوشحالېدلی شي زړونه د هغوی مؤلفة القلوب یعنې هغه خلک چې مایله کولی شي مینه ورکولی شي زړونه د هغوی اسلام ته. او بیا د دې علما دوه مصداقه ذکر کوي. یو هغه کفارو چې اسلام ته مایله وه اسلام ورته ښه ښکاره شوی دی خو لیکنو لا اسلام ته نو راغلی نو دې ته زکات هغه به ورکلی شي. دا زکات به د دې دپاره ورکولی شي چې د اسلام سره مینه پیدا شي او اسلام ته داخل شي. او دویم قول دا دی چې دا ضعفاء الایمان چې اسلام قبول کړی دی خو لیکنو اسلام کې کمزوري دي نو هغوی ته مال ورکړي د دې دپاره چې اسلام باندې ښه مضبوط شي. لکه صفوان ابو سفیان اقرا بن حابس چې نبی علیه صلات وسلام ورته ډېر مال ورکلی و. صفوان وایي ما ته نبی علیه السلام ډېر بد یې ښکاره کېدو وی ځکه زما پلار یې وجلی و او مونږ ته یې ډېرو تکلیفونه راکلي وو نو فما زال یعطیني من غنائم حنین حتی صار حب الناس الی بعد ان کان ابغض الناس الی. وی د حنین د غنیمتونو نه داسې راکولو تر دې پورې چې ما ته نبی علیه صلات وسلام د ټولو خلکو نه زیات خوښ شو. اول راته ډېر مبغوظ و خو بیا یې چې کله مال راکاو نو زما ورسره ډېره مینه پیدا شوه. دا مال یو داسې شی دی چې چاله ورکې نو د هغه در سره مینه پیدا کېږي. نو بعضې نیم سړی به پیسې راوالي نو دله ورکه نو دی دله ورکه نو بیا به هغه له ورسوه هلکه خو په خپله باندې له ورکه د دې دپاره چې مینه یې رسه پیدا شي دې باندې مینه محبت هغه پیدا کېږي. خو ځینې علما وایي چې دا په ابتدا د اسلام کې وو چې یو سړي د اسلام سره کافر دی اسلام ته مینه شته نو ورکه ورله. یا دا ده چې اسلام یې راوړی دی خو لا زلی مضبوط نه دی کمزوری دی نو ورکه ورله. وایي نن سبا دا حصه هغه ختمه شوه نن سبا یا اسلام دی یا کفر دی بس نو داسې مال هغه به چاله نشي ورکولی. وفي الرقاب او په ازادولو د سټونو کې غلامان ازادول وینځي هغه ازادول والغارمین او قرضداري غارم ویل کېږي تاواني او قرضداري ته خو دلته مراد د دینه هغه غارم دی هغه قرضدار دی چې هغه سړی د خلکو منځ کې روغه کوي نو هغه خلک وایي د چا چې روغه کوي هلکه که دا پلانکې ماله دومره پیسې راکوي نو زه ورسره روغه کوم او که دا پلانکې ماله دومره پیسې نه راکوي نو زه ورسره روغه نه کوم نو دا مشر راولګېږي دا وایي او دا پیسې به زه تاله درکم خو لیکن د ده سره روغه وکړه نو دا مشر خان ملک
منبر د پدی کې قرضدار شو نو دلم د دینه زکات هغه ورکول شي زکات هغه ورکول شي یا علماء وی غارمین نه مراد محتممین دي لکه مدرسې محتمم دی هغه د مدرسې بوجي اغسته استادانو له تنخواګانې ورکوي مدرسه کې طلباو له لنګر ورکوي نو هغه په دې کې قرضدار شو نو هغه له هم ورکول شي وفي سبيل الله او پلار د الله کې وفي سبيل الله فی راوړو په دې کې اشاره ده چې دوی با په زکات باندې د نورو نه زیاتو هغه به مستحق وي او بیا علماء وایي چې کوم مصارف باندې چې لام داخل شوی دی نو دا غیر لپاره د تملیک ضرورت دی او کوم باندې چې فی ذکر دی نو پای کې اشاره ده چې دا هم د زکات یو مصرف دی دوی تبا دا باور کولې شي و فی سبیل الله بلار د الله کې نو علماء وایي د فی سبیل الله نه څوک مراد دي نو فی سبیل الله نه هر هغه څوک مراد دي چې هغه د دین کار کې مصروف وي عالم دی هغه دین کې مصروف دی ورکول زکات مجاهد دی هغه جهاد کې مصروف دی نو هغه ورکا زکات ولا ورکا سړی حج لروان دی عمره لروان دی څه کمې ور سره دی ورکا ولا زکات ونن سبا د هر یو سیز د پاره با حساب بنه کوي ولیکن چې عالم ته شو امام ته شو نبی باغی ته حساب کوي آیا د لور کو کور نه کورلا امام رازی رحمه الله ویا چې د دین مراد مجاهدین دي چې د دین صرف مجاهدین مراد نه دي بلکې هر هغه څوک چې هغه د الله په دین کې مصروفي هغه ته باور کولای شي فی سبیل الله او فی سبیل الله د الله په لار کې مجاهدین دي غازیان دي وابن السبیل او مسافر تا وابن السبیل مسافر تا یو سلی دی هغه په سفر باندې روان دی خرچه ور سره ختم شوه سره د دینا چې د کلی کې مالدار هم دی پولی کې نو د لا زکات هغه ورکولی شي دا وابن السبیل دی فریضه من الله فرض د طرف د الله نه فریضه من الله فرض الله فریضه دا زکاتونه الله فرض کړي دي والله علیم الله پوهیدون کې یعنی د بندگانو په مصلحتونو باندې پوها دی حکیم او حکمت والده کم ابرخه چې دوی له مقرر کړي داږي کې حکمتونه دي ومنهم الذين او بعض د دوی ناغه کسانی اذون النبی چې زر سي پیغمبر تا ويقولون اوایدی هو اذن چې پیغمبر ار خبر اوریدون کې ده قل ورته وایا اذن خیر لكم چې اوریدون کې د خیر خبره ده یؤمن بالله ایمان لري په الله باندې ويؤمنوا للمؤمنين ومن خبرات مؤمنانو ورحمت للذين ورحمت دې پاره دا کسانو امنو چې ایمان راولې دې منکم استاسنا والذین کسان یؤذون رسول الله چې ضرر رسي رسول د الله ته لهم عذاب الیم د دې لپاره عذاب دردناک دی دا دریم نوعه د منافقانو بیانیا او چې دا په هغه منافقانو کې یو ډله وا چې هغوی به مسلمانانو ته راتلو قسمونه به خوړل چې موږ مخلصو مسلمانان یو شان نزول د دې داسې دی څه منافقانو جلاسو بن سوید بن صامت مخشی بن حمیر نبتلو بن الحارث او بعض نور دوی را جمع شو
او خپل منځ کې د نبی له سلام او غیبتونه کوله او داغو عزتونه اغسل او دا بویل لئن كان ما يقول محمد حقا لنحن شر من الحميرة یعنی محمد صلی الله علیه وسلم چې څه خبرې کوي کدا حقي نو بیا خو منګه د خرونا زیات واغه شریانو او دا مسخره به کوله یو تن پکې ویلو چې دا خبرې مکوي محمد صلی الله علیه وسلم ته ورسیږي سزا به درکې نور به ویلا انما محمد اذن نحلف له فيصدقنا محمد خو وګ دی ها د هر چا خبر اوري نو موږ به ورته قسم به وکړو نو زمونږه خبره به واوري زمونږ د خبرې تصدیق به وکړي نو ګوره نبی له صلوات و سلام نرم اخلاق چلول نو دوی د نبی له سلام دا نرم اخلاقونه دوی غلطه فائدہ غستله ومنهم الذين بازر دوینا کسانی یؤذون النبی چې ضرر رسیو پیغمبر ته یؤذون النبی ضرر ورکولونه مراد دلته پشیشه غیبونه ویلا اعتراضونه کول په پیغمبر د الله باندې ويقولون وعدي هو اذن چې پیغمبر ار خبر اوریدونکې ده و اذن د دې مطلب دا دی يسمع كل احد ولا يفرق بين الصحيح والباطل یعنی د ارچا خبر اوري او د خلقنا د خبرو تحقیق نه کیا د صحیح او د باطل فرق واغه نه کیا اذن دا اصل کی ویل کیږي غوږ او دا تسمیه د شخص دا پونم دیوان دام سره د پاره د مبالغه یعنی ار خبر اوریدونکې ده گویا کې چې دا ټولو غوږ وي اذن خیر او ګوره د خیر نه مراد مومن ده یعنی پتا سو کې چې کم د خیر خلق دي دا غوي خبر اوریدونکې ده د ارچانه اوري مطلب دا ده ای یعرف الصادق من الكاذب یعنی رښتینی او دروغجنو هغه جدا جدا پیجنې د الله پیغمبر رښتونه پیجنې او دروغجنو هغه پیجنې قل ورته وای اذن خیر لكم اوریدون کې د خیر د خبره اذن خیر لكم یعنی سوچ ورته د خیر او د رښتیا ویا نو داغو خبره قبل یا یؤمن بالله ایمان لري په الله باندې ويؤمن للمؤمنين او خبره منی د مؤمنانو ورحمت للذین آمنوا او رحمت دې د پاره کسانو چې ایمان راوړل دي منکم استاسنا والذین یؤذون رسول الله او هغه کسان چې ضرر رسي رسول الله ته یؤذون رسول الله مطلب دا ده کم خلکو چې قول باندې یا فعل باندې د الله پیغمبر ته تکلیف ورکي او نو دا د ایمان منافی ده لهم عذاب علیم دوی د پار عذاب دردناک ده یحلفون بالله لکم قسمونه کوي په الله باندې تاسو ته لیرزوکم چې خوشاله کی تاسو لرا والله ورسوله الله او دا رسول حق ډیر حقدار دی ایرزو چې خوشاله کړي غلرا ان کانوا مؤمنین کوي دوی مؤمنان علم یعلمو آیا دوی نه پوهیږي الله ما یحادد الله یقینا شان ده چا چې خلاف کو د الله او رسوله د رسول داغه یعنی چا چې د الله او د الله پیغمبر خلاف کو فان له نار جهنم خالدا فيها
یقینا د در پار اور د جهنم دی همیشه بوي پاغي کې ذالک الخزي العظیم او دار سوای دا ولیا ذالک الخزي العظیم انما الصدقات یقینا زکاتنا للفقراء د پارا د فقیرانو والمساکین و مسکینان والعاملین علیا او عمل کون کی پاگی بانے والمعلفت قلوبهم او اغسو کو چی خوشحالی دلیشی دلون داوی وفی رقاب پازاد اولود سٹون کی والغارمین و قرضداری وفی سبیل اللہ پلارد اللہ کی وابن سبیل و مسافرتا دوی تبور کی دیشی فریدتا من اللہ فرض د طرف د الله نه والله علیم حکیم الله پوهیدون کې حکمت والا نه ومنهم الذين بادر دوینا کسانی یوزون النبی چې ضرر سي پیغمبر تا ويقولون وعده واذون چې پیغمبر اره خبر اوریدون کې ده قل ورته وای اذن خیر لكم چې اوریدون کې د خیر خبرې ده یؤمن بالله ایمان لري په الله باندې ويؤمنوا للمؤمنين ومن خبر د مؤمنانو ورحمت للذين امنوا منكم رحمت د پاره کسان چې ایمان راوړل دي تاسو نه والذين يؤذون رسول الله او کسان چې ضرر سي رسول د الله ته لهم عذاب الیم د دې لپاره عذاب دردناک دی يحلفون بالله لكم قسمونه کې په الله باندې تاسو ته لیردوکم چې خوشاله کی تاسو لرا والله الله ورسول رسول داغه احق ډیر حقدار دی ایردو چې خوشاله کی هغه لرا ان کانوا مؤمنین کوي دی مؤمنان علم یعلم یدین پوهیږي انه من یحادد الله چې یقینا شاندار چا چې خلاف وکړ الله ورسول او رسول داغه فان له نار جهنم یقینا در پر اور د جهنم نه خالدن فی همیشه به پای کې ذالک الخزي العظیم او دار سوای غټه دا اللهم قوینا